او موږ خپله دومره خوشحاله شو چې لله الحمد زموږ په منطقه کې اسلامي امارت حاکم ده او د دوی خپله کومه هغه د زړه تمنا د خلکو چې وه همدغه یې غوښتله ما خدای پاک ورته وکړه او زموږ هم دغه ارمان و ډېر خوند یې وکړ. کله چې د اسلام ته خطرات متوجه شي دا مسلمان بیا د مال نم پې تیر ده، بیا د خپل ځان نم پې تیر ده، بیا د خپل عزت نم پې تیر ده. مقام مجاهد دا وطن د مجاهدینو ده او وخت چې د صحابه په واسطه د اسلام راغلی ده هغه وخت سمبول دی دا یووالی هر قول او هر فعل دی سمبول دی دا یووالی سمبول دی دا یووالی مولا دی اچوالی پا اخلاص کی برکت دی طالب دا یو راز دستا د مینې محبت دی د مینې محبت دی چې کړی دی په زړو د ولسونو سلطنت دی طالب دا یو راز دستا د مینې محبت دی د مینې. دا شهادت فعال وطن ده، دا جهاد پال وطن ده. ډېرې کمې کورنۍ به داسې وي په دې علاقه کې چې هغه د تیر جهاد اثرات نه لري په خپلو کورونو کې. چاته یتیمان پاتې دي، چاته کونډې پاتې دي، چاته معیوبین پاتې دي، چاته ړانده پاتې دي، چاته ګوډان پاتې دي، د چا لاسونه نشته د همدغه دین د دفاع دپاره یې دا ټولې قربانۍ کړي دي. یقینا د مونږ ولس د مونږ دا خلک د دوی دا خدمت د ستایلو وړ ده. دا د دوی د قربانیو نتیجه ده چې نن هغه طاغوت، نن هغه ظالم کافر چې دوی د مسلمان په حق کې دا دعوا کړې وه چې بیا به په مخ د ځمکې باندې د اسلام دعی یا په جیل کې وي یا به د ځمکې په منځ کې په خبر کې پروت وي، بیا به د اسلام دعی داسې جګه خبره ونی کی چې مونږ اقامت شریعت کوو، مونږ جهاد کوو، مونږ د خپل دین نه دفاع کوو. نه، دلته بیا نعوذ بالله یوه ډیموکراسي وي. ډیموکراسي دا تاسو خپله ولیده، تعریف ته ضرورت نشته، په خپلو سترګو مو ولیده چې د دې منحوس نظام د قیام دپاره ډېر په غرور باندې راغی، ډېر په دبدبه باندې راغی، ډېر په قوت باندې راغی. د مسلمانانو مظلومې وینې یې تویې کړې، مسلمانانو نه یې جیلونه ډک کړل. خو مسلمان داسې یو امتحان ورکړ چې په جیل کې په زولانو تړلی تر تعذیب لاندې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه غوندې چې د هغه د احد چیغه د کفارو ظلمونو ټیټه نه کړه. د نن دور د مسلمانانو د خپل دین نه د دفاع چیغه د دې یرغل کوونکو کفارو ظلمونو وحشتونو ټیټه نه کړه. بلال پوجا دغانا با آزان عالم تبکڑی بلال پوجا دغانا با آزان عالم تبکڑی سپونا تیاری گی طالبان کو پخر راشی وعدائی پورا شوید جانر کو پخر راشی فرقی دتون شمی ترتمنا رسیدلی نستے در موت آخر زمان کو پخر راشی وعدائی پورا شوید جانر کو پخر راشی. خو د انسان د مال نه، د انسان د جان نه، د انسان د عزت نه پاس عزتمن شی هغه به اسلام ده.
کله چې د اسلام ته خطرات متوجه شي دا مسلمان بیا د مال نم پې تیر ده، بیا د خپل ځان نم پې تیر ده، بیا د خپل عزت نم پې تیر ده. دې قوم دا قرباني ورکړې ده چې نن دا اعزاز الله انشاءالله ورته نصیب کوي چې د امریکا غوندې صفر طاقت ماتوي. الله دې دا قرباني ورته قبول کړي او الله دې یوه مثبته مثمره نتیجه زر تر زره پې مرتبه کړي. انشاءالله مرتبه کېږي به خو د مونږ ورته بیړه وي او انشاءالله نور دا وخت رانږدې شوی دی چې الله رب العزت به تاسو په دې قربانیو باندې نتیجه مرتبه کوي. محبت دی لورین تندی مسکی مسکی انداز دی صدقشن انداز دی صدقشن. حاجی صاحب خیر محمد لورین تندی مسکی مسکی انداز دی صدقشن انداز دی صدقشن. تا کړی د دې په ډېر څه قبوله کوي. حفاظت دی طالب حاجی صاحب الف جان مریخیل مین محبت دی د مین محبت دی. حاجی میرجان حاجی صاحب چې کړی دی پزړو د ولسونو سلطنت دی طالب دا یو راز دستا د مین محبت دی د مین محبت دی. بیړی د امیدونو دی منزل ته نږدې شوې منزل ته نږدې شوې. بیړی د امیدونو دی منزل ته نږدې شوې منزل ته نږدې شوې. ډاډمن اوسه په این شریعت غوړو څوک شریعت جوړوي چې تی خو نه هغه کامیاب دي. طالب موږ د مجاهدین نه ډېر خوشحاله مین محبت دی. بس دا شرعي نظام غواړو اسلام غواړو چې اسلام کامیاب شي. کوم وخت چې افغانستان ته د صحابهو په واسطه اسلام راغلی ده یو جهاد قبول کړی ده تر نننۍ ورځې پورې د مخک مجاهدین دي او د دې نه بعد مجاهدین وي د مونږ زمان والمسیح څو چې ورځې قیامت پورې دي. موږ دغه د مجاهدینو نه ډېر خوشحال یو. دغه خوره ښکلې ده وشوې موږ دغه نه خوشحال یو بلکل. با کاکاوی رفوالیگار یو کتابی واخلته ستاسو خدمت ته ویلوړ یو ښه غونډه وه خیر سره ډېر تنه خوشحال یو موږ سره مرسته وکړه او موږ ډېر تنه خوشحال یو ماشاءالله په داسې خلکو او په داسې مجاهدینو موږ ویاړو. انشاءالله آینده کې به موږ خپله ورسره دارېږو او کومکونه به ورسره کوو. هم د ځوانۍ زکات هم د مجاهدینو لیکل کتابونه مې دي دا د مولوي صاحب د نه قاري صاحبان مې واخیستل دا مې وایم په کور کې او ماشومانو ته هم ښیم چې دا وایم اسلام زده کړه پکې وکړو. ما په خپله طبع راواخیسته مقام مجاهد دا وطن د مجاهدینو ده. کوم وخت چې د صحابهو په واسطه د اسلام راغلی ده هغه وخت باندې ما ورته مې دا پیغام ده چې دوی د منبر د لارې او خپل عام مسلمانان تشویق کړي او د آیات او د حدیث د شریعت په رڼا کې دوی ته خپله لارښوونه وښیي. الحمدلله چې دغه پروګرام د ډېر وختونو ارمان و چې خدای پاکه امارت اسلامي داسې یوه جلسه یو داسې د عوامو خلکو زړونه خپل ځان ته روبالي خپلې کړي. ولله الحمد هغه پروګرام په خپلو سترګو ولید خلک هم ډېر شایقین او ډېر محبین په دې کار سره جوړېږي او موږ خپله دومره خوشحاله شو چې لله الحمد زموږ په منطقه کې اسلامي امارت حاکم ده او د دوی خپله کومه هغه د زړه تمنا د خلکو چې وه همدغه یې غوښتله ما خدای پاک ورته وکړه او زموږ هم دغه ارمان ډېر خوند یې وکړ. الله تعالی دې ستاسو د ټولو مجاهدینو په عمرونو کې برکت واچوي. الله تعالی د ټولو سلطنت دی طالب دا یو راز دستا د مین محبت دی د مین محبت دی. چې کړی دی پزړو د ولسونو سلطنت دی طالب دا یو راز دستا د مین محبت دی د مین محبت